د پاکستان په پوځ کې میشتو پښتنو پوځیانو ته وایم چې خپل پوځ دا پوځ موج هم پرېږدي او خپلو پښتنو افغانانو سره یوځای شي، خپل ورونو سره یوځای شي. څنګه چې د افغانستان ملي اردو امریکایان واته او امریکایان وغوښته چې خپلو پښتنو افغانان پرې سره په جنګ واچي، ټوپک یې کېښودې او خپلو پښتنو افغانانو ته حکومت حواله کړو. ځکه چې 15 کاله تاسې صرف د پاکستان په پوځ کې غلامي کړې ده او د کفارو خدمت هم کړی. څومره مسلمانان چې د پاکستان پوځ $1 آرمي او $1 جنرالانو کرنیلانو شهیدان کړي دي، کفارو دا کار نه دی کړی. تاسې ماته وښایئ چې یو زر کافر تاسې وژلي په دې 15 کالو کې. وښایئ ماته په دې تاریخ هم وښایئ. خو په دې 15 کالو کې تاسې 13 لکه بنګالیان شهیدان کړه مسلمانان. په لکاو ښځو سره هم زیاتې وکړو د بنګلادیش. په لکاو بلوچان هم شهیدان کړه. په لکاو خپل د مقبوضه افغانستان پښتانه د خیبر پښتونخوا دا هم شهیدان کړه، بمباریان یې پرې وکړي. 13 لکه موږ په افغانان پښتانه په پورته وطن کې د دې پاکستان د دسیسو ښکار شو او شهادتونه هم ورکړه. په زرهاو تاسې سه مهربانه فلسطینیان شهیدان کړه. په 1901 کې لاړې د ضیاءالحق په مشرولۍ کې او سه مهربانه تاسې د اسرائیلو ملګرتیا وکړه او د فلسطینیان هم شهیدان کړه. نو پاکستان پوځ کومه توره کړې، کوم اسلام ته خدمت کړې، تاسې ماته اسلام ته خدمت وښیوئ. یو پوټی خاوره راته ووایه چې تاسې نیولي، تاسې خو د کفارو ملګرتیا کړې ټول عمر. نو په دې کې ستاسې وظیفه یا ډیوټي چې دا بالکل ناروا ده. ځکه چې د ملي اردو ګوره تاسې پوهېږئ چې ملي اردو خو د امریکایانو ملګري ملي اردو چې په 20 کالو کې کومه مړانه کړې ده هغه تاسې په دې 15 کالو کې نه ده کړې. تاسې کتلي چې خارجیان به ویشته په بیسونو کې او سه مهربانه لاړ ټوپک به واغوسته طالبانو سره ملګري شو. څومره چې طالبانو خارجیان وژلي دي دغومره ته یقین وکړه د ملي اردو والا وژلي دي. خپله مړانه او تورې ښودلې ده، خپل افغانیت او اسلامیت ثبوت کړی دی. مګر تاسې خو د کفارو ملګرتیا کوئ. په تاسې باندې خو امریکایانو بمباریانې وکړې. ستاسې په پنډۍ کې ستاسې مسلمانان ورور شهیدان کړه او لاړ ورور په امریکایانو باندې په ډالرو خرڅ کړه. نو بهترینه موقع ده تاسې پوهېږئ چې موږ دغه چا ته حواله کړو. دغه منظور پښتون چې دی دغه د ټولو پښتنو او د افغانانو आवाज دی. دا یو غیر سیاسي شخص دی. دغه پښتنو سره یو ځای شي او ټوپک پرېږدئ په دې پاکستان په دې اداره کې په دې پوځ کې کار مه کوئ. ځکه په دې کې که ستاسې مړه شئ ستاسې ژوند ناروا دی. ځکه چې دا د کفارو د خدمت دپاره جوړ شوی، ځکه دا د مسلمانانو د شهادت دپاره جوړ شوی. او ما د خپل ملي اردو والا ما په جمهوریت کې ډېرې غږونه اوچت کړي دي چې یاره دا ملي اردو والا باندې مې غږونه کړي چې پرېږدې دا حکومت. او د اشرف غني صاحب ته مې تر دې پورې چې چابي یا کلي مې راواغسته ورته مې ویل چې دغه حکومت او دغه نظام چې دی دغه سه مهربانه طالبانو ته حواله کړه چې زموږ خپل پښتانه خپل مسلمانان وروڼه راوانې شهیدانې، خپل قوم راوانې وژني، خپل خلک راوانې دغه کوي، زیاتې ورسره کوي او تباه او برباد کوي. تاسې د 2 وخت ډوډۍ په دغه باندې خپل اسلام خرڅوئ، خپل پښتانه خرڅوئ چې ستاسې خویندې میندې یې اوچتې کړي، ستاسې ځوانان شهیدانې روزانه وروره بېعزتیانې کوي. 10 زره پښتانه اوس هم ورک دي. نو د خدای په لحاظ باندې کوم ناروا دی چې د پاکستان پوځ کې په تاسې باندې ونه کړو. کله در باندې وروره بنګالیان وژني، کله در باندې سه مهربانه بلوچان وژني، کله در باندې خپل پښتانه وژني، کله در باندې فلسطینیان وژني. تاسې د کرۍ دغه جوړه ستاسې دومره دا ضمیر نه راوچتېږي لکه څنګه چې د افغانستان د ملي اردو لږه شان ویډیو در باندې ګورم بیا سره بیا نور تاسې قضاوت. تاسې دا د 2018 کال ویډیو ده چې ما کړې ده. ګوره دا وره ما 2018 دا 2018 کال ویډیو ده. ما داسې ډېرې ویډیوګانې ما سره شته په هغې وخت کې مې ویلې. دا وره داسې ډېرې ویډیوګانې ما سره شته چې ما په خپل ملي اردو والا باندې غږ کړی، په جمهوریت کې مې غږ کړی دی چې دا لوبه ده. ځکه خارجیان په موږ باندې خپل مسلمانان، خپل پښتانه، خپل افغانانونه شهیدانې وژني روانې، خپل وطن روانې بربادوي. او زه تاسې ته مې یم چې 15 کاله په غلامۍ کې او د کفر خدمت وکړو، پس دې نه په دې کې تاسې ژوند، ستاسې ډیوټي، ستاسې په دې کې کار چې دی دا بالکل په اسلام سره په ټکر کې دی. د خدای په لحاظ باندې دغه پښتنو سره یو شي چې دا وینې تویولې بند شي، دا ضلالت نور بس شي. دا تر څو پورې به دا پښتانه افغانان د ښکته وطن په دې غلامۍ کې، په دې بدبختۍ کې دا به ورکېږي، د دې خویندې به بېعزته کېږي، ځوانان به وروره غیبېږي، مسافرانو ته به دې وروره خپل وطن به پرې وروره قیامت ګرځي.
د خدای لپاره دې دغه نه ودی چې څنګه ملي اردو په افغانستان کې وظیفه پرېښود او ټوپک یې په ځمکه کېښود همدغه شان دې کار وکړي. خدای مهربانه دی د غیرتي سړي سره الله ملي رزق به خدای درکړي ستاسو بچو دا بندوبست وشي. خو د مسلمانانو د خپلو پښتنو د وژلو او د دې د ضلالت نه نور لاس والی او دا پاکستانی فوج پرېږدي. नहीं, उस वक्त जो इन्होंने मिलिट्री लॉ किया था उस मिलिट्री लॉ के लिए तो इन्होंने अपने बच्चे मार दिए थे, हमारे बच्चे मार दिए थे. 150 बच्चा इन्होंने हमारा मरवा दिया अपने दहशतगर्दों के हाथों, उस स्कूल में कि जिस स्कूल में चिड़िया पर नहीं मार सकती.